بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قریشی تا سلام قریشی تا سلام بعد سبايا وسمداني تا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. سورة التكاثر مكية وهي 8 آيات. سورة التكاثر مکی سورت تے ہجرت نمخ کے مکہ مکرمہ کے نازل شوی دے و پدے کے 8 آیاتونه دي. الہاکم التکاثر غافل کړی دے تاسو لرا التکاثر ډیروالی د مال د دولت تکاثر د کثرت لفظ نه مشتق دی مال او دولت را جمع کول او تکاثر په معنا د تفاخر هم راځي فخر کول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام الہاکم التکاثر اولستو نو وی فرمایل چې د دینه مراد دا دی چې مال په ناجایز طریقو باندې حاصل کړي شي او په دې مال باندې چې د الله د طرف نه کوم فرایض لازمیږي هغې کې خرچ ونه کړي شي. حتی زرتم المقابر تر دې چې تاسو قبرونو ته ورسېږئ. زرتم تاسو زیارت وکئ ملاقات وکئ. نو د قبر ملاقات د دې مطلب دا دی چې حتی یأتیکم الموت تر دې چې تاسو له مرګ راشي. نو د مال او د دولت ډیروالی را جمع کول او په دې باندې فخر کول یا د قام قبیلې په دې باندې فخر کول په ډیروالي د افرادو باندې فخر کول دې تاسو غافل کړی د آخرت نه تر دې چې تاسو ته مرګ راشي. مرګ ته ورسېدې خو د دنیا د جمع کولو نه منې نه شوې په حسب او په نسب باندې فخر کولو نه منې نه شوې مرګ ته ورسېدې او سم نه شولې تر دې چې عذاب قبر کې او عذاب جهنم کې گرفتار شي ونیوې شي.
نو په دې کې ترغیب د انسان ته چې انسانه ځان ته مرګ یاد کا، قبر ته به ځې، خدای ته به مخامخ کېږي. نو فخر مه کوه، غرور مه کوه. چا چې غرور کړی دی، فخر یې کړی، تکبر یې د هغوی انجام دنیا لیدلی دی، ته فخر مه کوه، سم شه. حتی زرتم المقابر، سم نه شولې تر دې چې قبر ته ورسېږې. یو زمیندار کاکا و د هغه د یو مار سره اشنایي وه. نو د مار او د زمیندار کاکا به یو بل سره خبرې اترې کولې. دا مار چې په لاره ځي نو داسې کوږ کوږ روان وي. نو دې زمیندار ورته وایي چې مار ته چې اشنا لږ په دې لاره چې ځې نو نیغ ځو، دا کوږ کوږ تګ زما نه دی خوښه. هغه وایي کوشش به کومه، ستا دپاره به زه کوشش کوم، کنې دا زما عادت دی، زه کوږ کوږ روان یم. مدام به دا خبره کېدله. یو ځل چې ته دا مار د یوې لارې نه بلې لارې، یو پټي نه بل پټي ته وړېده، نو په لاره چې ته سنډا را روان و او غټ بار پې پروت و. مار چې د لارې منځ ته راغلی، د سنډا خپراله او په دې سر باندې کېښوده شو. مار سر چخلی شو، مړ شو. سنډا خو لاړه، هغه ته خو پته نه لګي، خو مار په لاره کې مړ پروت و. وړو ولیده چې پوه شو چې دا مړ دی، نو وړو پې بیا لوبې کولې، داسې راښکلې به یې په لاره کې نیغ کېښوده. نو چې لرې نه به څوک راغله چې هغه به خبر نه و چې دا مړ دی، که چې بیا به ویلې ټوپونه یې کړه واخوا به شو. وړو به خندل، نو په دې خلک چېړل را چېړل. نو په دې لاره کې دا مار داسې راښکلې وړو ایښې دی او زمیندار کاکا د لرې نه را چې را روانو چې ویني نو مار نیغ و. وایي ځکه خیر اشنا مې خبره منلې، نیغ شو. چې داسې ول خواله راغی، ویې کتل نو سر یې چخني شوی. وی اشنا نیغ شوې، خو پس د مرګه. نو د انسان ته خدای وایي چې سم شه، نیغ شه، په دې شریعت په دې لار باندې نیغ شه. نو دې هم سمیږي نه، خو نیغ به شي، خو پس د مرګه وخت به پې کېږي. حتی زرتم المقابر. نو په دنیا فخر مه کوه، دا دنیا در نه پاتې ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي یقول ابن آدم مالی مالی، وی بنی آدم وی چې زما مال زما مال. وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت، ستا لپاره نشته ستا په مال کې مګر هغه چې تا وخوړه فنا دی که، بس دغه ستا حصه وه. کوم مال چې تا وخوړه او فنا دی که، نو دغه د حصه ده. او لبست فابلیت، یا د جامې واغوست او زړې یې کړې، نو دغه ستا حصه ده. او تصدقت فامضیت، یا د خیراتو که هغه د ځان لړوان دی ولېږه. نو دا دنیا ټوله تا را جمع کړه، ستا حصه پکې یو چې د وخوړه ازمه شوه، نو دغه ستا حصه ده یو. جامې دې واغوستې، زړې دې کړې، دویمه دې دغه حصه ده. او درېیمه چې د خدای په نوم د خیرات که آخرت ته دې ولېږل، دقه حصه ده. او دا نور وما سوا ذلک فذاهب، د دې نه علاوه چې څه دي هغه بس تېرېدونکي دي، ستا د لاسه تلونکي دي، هغه وروسته بل ته پاتې وي. وتارکه للناس، دا بنده پرېښودونکی دی خلکو ته. نو ستا حصه ستا ده خوړلې شوې حصه، ستا اغوستې شوې حصه، او ستا صدقه چې مخکې دې لېږلې، دا درې حصې پکې ستا دي. دا نور خو پردی مال دی، هسې پې خواري کې تا نه پاتې شي، دا د بل دی. او سره د دې هم بنده پوهېږي چې ما نه پاتې خو را جمع کول کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي لو کان لابن آدم وادیا، کله یو بني آدم دپاره یو لوی میدان وي، وادي لوی میدان من ذهب د سرو، لاحب ان یکون له وادیان، نو د ده خوښه ده چې داسې یو دوه وادۍ نورې د سرو زرو د ده شي. ولن یملأ فاه الا التراب، د ده دا خوره، د ده دا خوله بغیر د خورې نه ډکېږي. د قبر په خاورو بیا دا خوله ډکه شي، نو دا مړېږي نه. ته بنده دا سترګې مړېدو والا نه دي، یا قناعت پر کند یا خاک ګور. که صبر یې وکړو په صبر به یې سترګې مړې شي، یا به یې د قبر پرې خاوره سترګې مړې شي، نور مړېدل نشته دی. نو د دنیا په دې
سیزنو باندې غافل کېږه ما، آخرت نه بے فکر کېږه ما. انسان په دنیا کې سعادت غواړي او سعادت بیا دوه قسمه دی. یو سعادت د دنیا دی او یو سعادت د آخرت دی. بیا د دنیا د سعادت ته درې قسمه دی. اول د دې جسم بناوت، د دې جسم حسن او جمال، دا یو سعادت دی چې د بنده بدن خشته وي، دا یو سعادت. دویم سعادت ته چې د دې بدن دپاره آرام او سهولت حاصل شي، بنده په آرام وي، نو دا هم سعادت دی. او دریم سعادت د دنیا دا دی چې په دنیا کې د نوم ښه یاد پاتې شي، ته نه وروسته د خلک ښه یادوي، ذکر خیر کېږي. او ذکر خیر دپاره نیکان بچي به دې وي، رشته دار به دې وي، په دې قوم کې به دې یو کارنامه کړې وي، په هغې به دې نوم یادي، څه تعمیر به دې کړې وي، هغه به دې یو یادګاري. نو دا سعادت دی او نیکبختي ده، خو په دې باندې ټول عمر عبس مه ضایع کوه. چې به د دنیا جسم مې خشته دی او سر اړه وراړه او اینه او ګمان دي د سر او تیل دي او عطر وغیره او خشته جامې او آرام او سهولت دپاره ضروریات چې څونه دي پوره کې، او آخرت ته ایر دی. نو د دنیا په دې سعادت حاصلولو کې چې دومره غافل شي چې د آخرت سعادت نو دا یې تاوان وکړ. کلا سوف تعلمون. هرگز د دنیا په دې څیزونو باندې غرور او تکبر نه دی پکار، په دې غافل کېدل نه دی پکار. سوف تعلمون، زر دی چې پوه به شي. ثم کلا سوف تعلمون، بیا هرگز داسې پکار نه ده، پوه به شي. نو د عمر فضل مه تېروه، د آخرت فکر کوه. یو بزرګو هغه د الله په عبادت کې یو طرف ته ګوشه نشین عبادت به یې کو، او د ده یو دوست و چې هغه تاجر و. نو دا تاجر شپه ورځ لګیا دی د دنیا په مینه کې، کله مکانات اخلي، کله جوړوي، قسم قسم د عیش و عشرت سامان کې لګیا دی. یو ځل راغی او دا بزرګ یې ملامته کو چې ته خو ډېر نه پوهې، ما ته وګوره دونه موده کې مې دومره دولت پیدا کړه، تا څه پیدا کړل؟ نو دا بزرګ ورته وایي نادانه، د یو څو ورځو زندګۍ دپاره څومره ساز و سامان دې تیار کړی دی؟ دا راته ووایه چې همیشه زندګۍ دپاره دې څه تیاری کړی دی؟ پس د مرګه ستا همیشه زندګي ده، هغې دپاره تا ځان له څه تیار کړي، ځان سره به څه وړې؟ او دا څه چې دې تیار کړي دي دا خو به تا نه دلته پاتې شي، دا تا سره ځي نه. نو د دې په جدایۍ به ته څونه غمجن یې، افسوس به کې. وی دا خبره چې تاجر واورېدله وی ژړل، او د آخرت فکر ورسره شو. د هغې نه پس د دنیا د کار نه توبهګار او د آخرت په فکر کې لګیا شو. الله پاک فرمایي کله په دنیا باندې غافل کېدل، په دې مین کېدل، په دې باندې فخر کول پکار نه دي. سوف تعلمون. د چا سره چې د آخرت فکر یې نه دی، دنیا کې د مزې چرچې دا هر څه به ویني، خدای ته به توجه نه وي، آخرت ته به فکر وي چې د چا آخرت باندې یقین وي. یو بادشاه و هغه یو فقیر باندې عقیدتمند شو. یو ځل دغه فقیر د بادشاه نه داسې د طاقت دارو وغوښتله. د دې فقیر واده نه و،
چې د طاقت داروی مو غوښتل نو بادشاه پړه کې رالل چې د ده به چا سره تعلق وي د ده به بیبي وي من ته نه ده معلومه خو څه تعلق دی چا سره وي ځکه طاقت داروګانې مو واخېستل بیا د بادشاه به طور امتحان یو خشته وینځه د فقیر له ورولېږله خو فقیر ورته بلکل توجه ونه کړله بادشاه حیران شو فقیر په اندازه پوه شو چې د دې بادشاه په زړه کې زما باره کې څه دي اوس دا فقیر د دې بادشاه اصلاح کوي عقیدتمن خدای بادشاه نو دا فقیر ورته چې بادشاه یو پټه خبره درته کوم ورځې کې دننه مرې ورځې کې به مرې اوس د بادشاه خو یقین و چې دا بزرګ سړی دی بس دې خبرې سره په کور کې چې د عیش او د عشرت څومره ساز و سامانو هغه لرې کړل په دعاګانو کې او په عبادت کې مشغول دی او هر یو ساعت غنیمت کړي چې په دې کې زه الله یادوم او د آخرت فکر دی د آخرت جوړولو لپاره لګیا دی څومره تمناګانې وې هغه ختمې شوې د ګناه څونه سوچونه هغه ختم شو په زړو ګناهونو باندې توبه او استغفار شروع شو چې دا توبې یې شروع کړې د ګناه نه قلار شو او معافي غواړي داسې ورو ورو په ده کې نورانیت راته او بس شپږ ورځې پاتې دي پنځه ورځې پاتې څلور دي او درې دي او دوه دي بس سبا نه مرم هغه اومه ورځ تېره شوله او سړی مړ نه شو فقیر له راغی او ورته ویې چې صاحبه تا ما ته وایي چې اووه ورځې کې مرې نو هغه اووه خو تېرې شولې زه خو مړ نه شم دا فقیر ورته یو د دنیا ژوند دغه هفته نیمه دا ژوند دی هم هفته کې به مرې د هفتې نه بهر کېږي نه څوک هفته کې مرې په هغه هفته لا نه ده راغلی کومه کې چې ته مرې او تا سره چې هغه د طاقت داروګانو نو د هغې څه اثر شته طاقت دوايانې هغه د مستۍ او د جوش هغه دوايانې د هغې څه اثر شته یو بادشاه پوه شو په اشاره باندې چې چا سره د آخرت فکر وي نو د مستۍ چې څومره اسباب وي هغه د استعمال کی اثر پې نه کوي فقیر سره د آخرت فکر دی هغه د دنیا فکر نه کوي که طاقت دار وي هم او که د دنیا د عیش او د عشرت سامان وي هم دا به پې اثر نه کوي په ظاهره بادشاهۍ کې به وي خو فکر آخرت کې دی د دنیا عیش او عشرت به پې اثر ونه کوي نو داسې خلکو ته الله والا خلک دې ته علم الیقین حاصل دی نو که بنده تا ته علم الیقین حاصل شو نو ته به د دنیا په دې څیزونو باندې غافل ته به په دې باندې فخر ونه کې لترونها ته به وپېژنې وبه وینې لو تعلمون علم اليقین کچر تا ته علم راغی د یقین لترون الجحیم ته به جهنم ووینې نو ثم لترونها عین الیقین بیا په عین الیقین باندې ووینې دا یقین په درې قسمه دی یقین کې مرتبې دي دا د علم درې شاخه دي تا ته یو خبره چا وکړله او ستا په یقین راغی نو دې ته وایي علم الیقین خو تا په خپلو سترګو څه لیدلي نه دي خو د بل په خولې دې یقین کړي دا د علم الیقین دی او چې کله په خپلو سترګو ووینې نو دا به عین الیقین شي او که پر خپل تن دې راغله نو دا به حق الیقین شي مثال په طور باندې یو کلي ته نوې بجلی لاړه او مخکې چې ته بجلی پېژنده نه یو علاقه داسې ده چې بلکل بجلی تللې نه وه چاته معلومات هم نو نوې بجلی لاړه نو چې څوک د زړې بجلی سره بلد دي نو هغه دې کلیوالو ته وایي چې د بجلی دې تارونه دي دې تارونو کې ګورې بجلی ده دا شاټ ورکوي دا تارونه دې له لاس نه وروړی دا شاټ کوي خاوي دا شاټ کوي نو دا یقین یې وکړو دا د خاریه سړی دی او دی ښه پوه دی
هوښیار سړی دی، ښار یې لیدلی دی او د ښار هر څه یې لیدلي نو دی پوهېږي بجلی تار کې شاټ شته، د دې یقین راغی دا علم الیقین شو. اوس بله ورځ یو بنده د بجلی تار له لاس وروړو، اوچت یې کړو، راخلاص یې کړو، چغې یې وویستو، ویل وکړو راویل وکړو. دې کلیوال چې وکتل نو په خپلو سترګو چې وایي بجلی کې خو شاټ شته دی، تارونو کې شاټ شته، زما مخکې سړي اوچت کړ راخلاص کړ. دا عین الیقین په خپلو سترګو یې ولیدو، خو چې ته په خطی پې په خپل لاس کېښودو نو دا حق الیقین دی، ټول بدن کې کرنټ پاس شو، اوس دا حق الیقین دی. وایي شاټ یې وله ورکړ، خلک ویني راویني فلاني له شاټ ورکړ، چې فلاني له شاټ ورکړ دغه د عین الیقین شو چې دا تا له شاټ درکړ. اوس چې په دوکان کې بنډل پروت وي نو هم به لاس نه وروړی ولا دا د بجلی تار د شاټ کوي. دا په قیامت کې په دې قبر کې به نو نعمتونه الله درکړي دي، په دې باندې فکرمند شه او د الله شکریا ادا کړه. الهاکم التکاثر، غافل کړي دي تاسو لرا التکاثر، ډیروالی د مال، ډیروالی د افرادو. یو دوه قبیلې وې، هغوی یو بل سره فخر شروع کړ، وی زمن سره دومره مال دی، او بله ورته یې ډله وایي من سره دومره مال دی، بیا وایي زمن دومره سړي د مردم شماري وشوله، د یوې ډلې یو کوټې کم شو، چې کم شو نو زمن دومره نوجوانان مقبره کې پراته دي، بهادران زمن دومره مړه دي، راځئ چې وشمېرو. نو قبرونه یې وشمېرل، چې قبرونه وشمېرل نو دا بله ډله ترې زیاته شوله. نو په دې څیزونو فخر کې سړي هم ډېر دي، لښکر هم ډېر دی. الهاکم التکاثر، غافل کړي دي تاسو لرا ډېر والی د مالو د افرادو، حتی زرتم المقابر، تر دې چې تاسو قبرونو ته ورسېدلی، قبرونه هم وشمېرئ یا تاسو قبر ته ورسېدئ نه مړه شولئ. کلا هرګز داسې نه ده پکار د دنیا په مال او دولت په ډېروالي باندې فخر پې نه دی پکار او غفلت پې نه دی پکار. سوف تعلمون، زر دی چې تاسو به پوه شئ. ثم کلا سوف تعلمون، بیا هرګز داسې پکار نه ده. سوف تعلمون، زر دی چې تاسو به پوه شئ. کلا لو تعلمون علم الیقین، کچېرې تاسو ته علم یقین راغلی وی نو تاسو به غفلت نه وکړی او فخر به هم نه وی کړی. لترون الجحیم، تاسو به جهنم اوینئ. ثم لترونها عین الیقین، بیا به اوینئ جهنم لرا پر سترګو د یقین، د یقین په سترګو به اوینئ. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، بیا به سوال وکړي شي له تاسو نه عن النعیم، د نعمتونو په باره کې. دا کم نعمتونه چې الله درکړي دي نو د دې په باره کې به الله پاک درنه تپوس کوي. نو کم نعمتونه یې درکړي دي. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، که چېرې تاسو شمېر د نعمتونو کوئ لا تحصوها، نه شمېرلی نه شي. نو د دې هر یو نعمت به درنه تپوس کوي. که نعمتونه ظاهري دي هم او که باطني دي هم. ګوره روغ صحت الله درکړی دی، تندرست دی، صحتمند دی، د دې به تپوس کوي. دا اندامونه درله روغ درکړي دي، کنډم نه، نو د دې روغو اندامونه تپوس به کوي. رزق الله درکوي، روزانه روزي درکوي، تپوس به کوي. ګرمي درکوي، یخني درکوي، د دې به هم نه تپوس. په ژمي کې نور ته کښېنې ځان تودی، په ژمي کې نور ته کښېنې دا نعمت دی، تپوس به کېږي. په اوړي کې په یخ سوري باندې کښېنې، په دې اوړي کې یخې اوبه څښې، دا نعمتونه دي، دې نه څوک بچ دی. دا نعمتونه خو هر چا له الله ورکړي دي. خیر و عافیت الله درکړی دی، مال یې درکړی دی، اولاد یې درکړی دی، آرام او سهولت یې درکړی دی. د دې نعمت به تپوس کېږي. یو ځل پیغمبر علیه السلام د کوره تشریف راوړو،
جماعت ته چې وی کتل ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهم مسجد ته راغلي دي خو د مانځه وخت نه و. پیغمبر علیه السلام تپوس څنګه راغلی مانځه وخت خو نه وي جومات ته څنګه راغلی وی صاحب اوږي وو د لوږې د لاسه جومات ته راووتو 3 ورځې شو خوراک هم نه دی کړی نو موږ چې د بس جومات کې په عبادت کې مشغول شو. پیغمبر علیه السلام وی زم دغسې وږی ما نو پیغمبر علیه السلام خپله برداشت کوو خو چې صحابه کرامو ته وکتل چې ډېر وږي وو که نه نو بس د یو انصاري صحابي باغ ته تشریف یوړو چې هلته ورغی نو داسې تیار خوراک نه و نو دغه انصاري صحابي او د هغه بیبي چې پیغمبر علیه السلام ولیده ورسره یاران یې ولیدل ډېر زیات خوشحاله شو چې موږ څونه خوش قسمته یو پیغمبر علیه السلام زموږ ځای ته په میلمستیا راغلی دی نن زموږ میلمه دی په یخ سوري باندې کېنول او داسې د قجورې یو غونګر د قجورو ډک هغې رو چې هغې کې څه پخې قجورې څه نیم پخته څه کچه قجورې چې چا څنګه خوښې هغې نه خورئ قجورې یې ورته مخې ته کېښودلې او چاړه یې واغېشتله ذبحه کوي پیغمبر علیه السلام پوه شو چې دی به اوس حلالوي وی د پیو د سارو خیال ساته یعنې چیلې یا ګډه د پیو مال حلوه د پیو ضرورت دی نو هغه د چیلې یو بچی حلال کړ غوښه یې پخه کړله پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو په خپله باندې خوراک وکړ خو فاطمه بیبي د 4 ورځو یا د 3 ورځو نهاره ده یو ډوډۍ کې داسې لکه غوښه کېښودله او ډوډۍ پرې راماته کړه وې دا هغې لولېږي هغه هم 100 ورځو نه نهاره ده چې خوراک وشو ماړه شو نو پیغمبر علیه السلام ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما دواړو ته متوجه شو وی قسم په خدای د دې نعمت به دنه هم تپوس کېږي 3 ورځې پس خوراک میلو شو د هغې به هم دنه تپوس کېږي نو نعمتونه ډېر دي ثم لتسألن د دې نعمتونو په باره کې به دنه تپوس کېږي خو موږ د نعمت شکر چېرته ادا کړ خو چې خوله پورته کې ستا په دې سپېره کور کې موږ چې ته ښه ورځ لیدلې ده پلانو ته وګوره پلانو ته هغوی کره څومره دي او موږ کره زمن دغه حل دی نو دا ستا کار دی ښځه خاوند ته وي ته ستا د سپېره کور کې موږ څه ولیدل هر څه ډېر تېر وي خو یو ورځ چې کمې راشي نو وي څه مو لیدل نو د خدای نه ګیلې مه کوه هر څه خدای درکړي دي د دې شته نعمت شکر ادا که الله بیا دله زیات کړي لئن شکرتم لازیدنکم که شکریا هم ادا کړه الله وي دله بیا زیات کړمه یو سړی و نو هغه ګیلې به یې کولې خدای غریب یم نو الله والا په دې زړه کې ور واچو چې د دې ځای نه هجرت وکړه بل ځای ته لاړ شه نو بل وطن ته لاړ او په هغه ځای کې سموده خواري او مزدوري وکړله نو ډېر دولت یې پیدا کړ چې دولت پیدا شو نو بیا په زړه کې راغله چې اوس خپل کلي ته ځمه نو 3 قچر په هغې باندې بارونه واچول چې دا څونه دولت یې ګټلی دی هغه یې په 3 قچرو باندې بار کړ سره زر سپین زر لال جواهرات قیمتي کپڑے وغیرہ ساز و سامان دا د هغه ګټه وه او په 3 قچرو باندې بار کړل را روان دی په یو تش باندې راغی چې هلته د اوبو درک نه لګېده او تندې یې غشتی دی مال ډېر دی خو اوبه نشته جبې روزي د تندې د لاسه په دغه ځای کې یو فرشته د انسان په شکل کې راغله او یخې اوبه ورسره وي نو دا سړی ورته ویي لږې اوبه راکړه ورته وایي چې د اوبه مفت نه ورکوم ګیر چاپېره وګوره دشت بیابان دی اوبه نشته دی نو زه مفت نه ورکوم که په پیسو اخلي چې درکړم وی په پیسو راکړه وی په 100 به راله یو ګیلاس اوبه راکړي نو هغه ورته تا سره دا 3 قچر بار کړي دي دی که دا یو راکړه ماله بس یو ګیلاس اوبه به درکړم تنده به دې ماته شي دا خو ډېرې ناوه دي زه خو خرڅوم نه خو ته غواړې چې اخلې واله او که نه اخلې دا
دې مجبورو یو قچر بار کړی هغې ورکړو او بې اوس کلی زړه یې ښه شو بیا سفر کوي بیا پې د لږې تکلیف راغی نو په دې دوو قچرو باندې چې کوم مال دی نو هغې کې د خوراک خو نشته ډوډۍ خو نشته دی د لږې نه تنګ شو بیا یو فرشته د انسان په شکل کې راغله او ډوډۍ ورسره ده ده ترې وغوښتله وی هسې نشم در کولی په قیمت د څونه وی دا تا سره دوه قچر دي بار کړي دا یو ماله ده یو ستا شو یو قچر بار کړی ورکړه نو ډوډۍ ورته میلاو شوله یو پاتې شو اوس یې سفر کو ناګانه تکلیف شروع شو او دس ماتول غواړي نه ماتېږي تکلیف دی دې کې یو فرشته د انسان په شکل د یو حکیم په شکل کې راغله او ده ورته فریاد وکړه چې ما ته دغسې تکلیف وي ما سره دارو شته در وکړم دله اوس به ټیک ټاک شي او دس به مات شي په زړه به د رڼا راشي تیاره به ختمه شي دې مجبورو هغه بار کړی قچر اخیري هغه یې ورکړ او تاریخ یې واغېستل او بیا لږ ساعت پسه دوا یې اثر وکړ او دس مات شو یو غیبي آواز ورته وشو حاطف غیب نه آواز راغی چې یو ګلاس اوبه د یو وخت ډوډۍ او یو ځل اودس ماتې ستا د څومره مودې سرمایې راښکله دا دومره مال تا نه نن په دې دریو څیزونو تنده دې ماته شوه او لوږه دې ختمه شوه او اودس دې مات کړ نو د دومره مودې سرمایه تا نه لاړله دا نعمت تعالی روزانه الله درکړو روزانه د سکلو انتظام دې کړو د خوراک انتظام یې دې کړو د اودس ماتې انتظام یې دې کړو تا خدای له څه کړي دي وی سړي توبه وویسته چې الله نن نه پس به بیا کیلې او شکایتونه نه کومه نو هر نعمت الله چې بنده له ورکړي وی د دې به تپوس کېږي روغ صحت دی غنیمت دی وی پیژنه قدر یې وکړه ثم لتسألن که شکر دې ادا کړه نو بس ته کامیاب شو بیا تپوس کې کامیاب که شکر دې ادا نه کړه نو الله تپوس کوي نو بیا بے شکریې عذابونه الله ورکوي مال الله درکړی دی نو دا مال به ته په کومه طریقه باندې لګې فضل خرچي جاجر به ډک کړو په پټو سترګو پې ګوته راکاږې وا به نیځې دا مال دی له الله درکړو نو د ګناه په کار کې مه لګوه دا زړه الله روغ درکړی دی چې دا بیمار شي دا په څونه پیسو بیا جوړېږي که جوړه شي نو لږ وخت له به جوړ شي اکثر ناکام شي د زړه اپریشن یې وکړي بس ناکام شو مړ شو همیشه دا زړه دې جوړ دی چې ته ضرورت ورته نه و او نن ناجوړه شو اسپتال کې پروت یې لکونه روپۍ پې لګې یقین نشته دی چې جوړ به شي او که نه مړ به شي سترګې خدای درکړي دي غوږونه خدای درکړي دي نه دی به تپوس کېږي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا سترګې غوږونه زړه د دې ټولو باره کې به تپوس کېږي د قیامت پر ورځ باندې د انسان نه چې ړومبی تپوس کېږي نو د تندرستۍ د صحت په باره کې ورته وایي چې تا له ما صحتمندي او تندرستي نه وه درکړې تا له ما یخې اوبه نه وې درکړې د دې په قیامت کې تپوس کېږي د قبر نه چې بنده پاسي نو دا دوه قدمونه په دې ځمکه لګېدلي دا دوه قدمه به خوځېږي نه تر څو چې دله یو پرچه ورکړي او په هغې کې به 15 سوالونه وي د 15 خبرو تپوس به ترې نه کېږي عمر مې در کړی و دا عمر دې په څه کې فنا کړی دی دویم نوجواني مې در کړې وه دا ځواني دې په څه کې زړه کړې وه دریم مال دې په کومه طریقه ګټلی و جایز که ناجایز و او څلورم دا مال دې بیا لګولې څنګه و په جایز طریقو که په ناجایز او پنځم دا چې کوم علم خدای درکړو په هغې دې عمل څونه کړو
نو د دنیا د هر لذت تپوس په قیامت کې شته، خوړل، څښل، جامې، مکان، ښځه، خاوند، د دې تپوس شته. سړي نه تپوس کوي ښځه مې درکړې وه، ښځه ته وایي خاوند مې درکړی و، بچي مې درکړي وو، حکومت مې درکړی و، اقتدار مې درکړی و، عزت مې درکړی و، د دې به تپوس کېږي. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. دا صورت د 1000 آیاتونو نه زیات ثواب لري. پیغمبر علیہ السلام فرمایل پتاسو کې یو بنده د دې قدرت نه لري چې هر ورځ 1000 آیات ووایي. د صحابه کرام وایي چې روزانه 1000 آیاتونه څوک لوستی شي؟ وی پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې پتاسو کې یو کس الهاکم التکاثر لوستی نشي، مطلب دا چې الهاکم التکاثر روزانه وي د 1000 آیاتونو لوستو برابر ثواب په دې باندې الله پاک ورکوي. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بیا به خامخا تاسو نه تپوس وکړي شي یومئذ په دغه ورځ د قیامت باندې عن النعيم د نعمتونو په باره کې. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.